او ناشنا حالات به ویني د دې خلکو. تعویض اچول دا به دوه قسمه. یو تعویض هغه تعویض دی چې د دې سړي په دا عقیده ده چې دا تعویض دا کارونه کوي کوم چې د دې غواړي، او په هغې کې شرکي الفاظ لیکلي، یا رسول الله، یا فاطمه، یا علی، یا حسن، یا حسین، او بعضو پکې دغه لیکلي فرعون او حامان او قارون. اوس د نیکانو خلکو نه کې غواړي یو سړی وایي زه دوی ښه اعتماد ده، وایي چې زه دا دومره نیکان دي چې د الله درجې ته یې رسولي دي، دوی به دغه کړي. خو فرعون کې پکې چې لا فرعون نوم پکې سره لیکي، او د حامان او د قارون ده. او څه ناشنا یو پیر موږ یو کس تعویض اخیسته به یې کې لیکلي یا اشبوشه یا خشبوشه، او یا بدوح او یا کدوح. دا شرکي الفاظ دي. نو چې کله د انسان دا عقیده وي چې دا تعویض په خپله سره کوي او دا شرکي الفاظ پکې لیکي، نو بیا دې سړي عقیده د شرک ده، د ده ذبیحه هغه حرامه ده، هغه بیا نشي اخیستی. او که دی داسې چې په دې کې دننه قرآن لیکلی په تعویض کې دننه، یا یو دعا چې د الله نه پکې څه غواړي، نو د ده دا کار حرام دی. شرک نه دی خو حرام دی. تعویض که د قرآن نه وي او که غیر قرآن نه، حرام خو په دواړو حالاتو کې دی. خو چې شرکي الفاظ پکې وي نو بیا شرک دی، د اسلام نه به انسان خارج کېږي. او د تعویض دا مسله ده موږ بار بار بیانه کړې ده، خو یو دلیل دوه پېته بیانوم چې زړه ښه مطمئن شي د دې بعضو ملګرو. عقبه بن عامر دا روایت دی، امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی. رسول صلی الله علیه وسلم من تعلق تمیمه فلا اتم الله له، څوک چې تعویضونه په غاړه کوي الله د هغه حاجتونه چېرته هم نه پوره کوي. دغه شان یو روایت کې راځي، دا هم د عقبه بن عامر الجهني دا روایت دی، امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی. ان النبي صلی الله علیه وسلم اقبل الیه رهط فبايع 9. رسول الله پسې کسان رالو، لس کسانو د بیعت دپاره. د 9 سره بیعت وکړو وامسک عن واحد، او د یو سره رسول الله بیعت ونه کړو. هغوی یا رسول الله بیعت 9 ترکت هذا، د 9 سره د بیعت وکړو، د یو د پرېښو. رسول الله ان علیه تمیمه، په ده باندې تعویض دی. فادخل یده فقطعها فبايعه، دې سړي خپل لاس ورنیوسو په دې ګرېوان کې، د تعویض یې پرې کړو. رسول الله سره بیا بیعت وکړو. بیا رسول الله وایي من علق تمیمة فقد اشرک، چا چې تعویض په غاړه کړو د شرک وکړو. نو تعویضونه منع عامه راغلې ده. نو راجح قول دا دی چې تعویض که قرآن پکې هم لیکلی نو بیا هم ناروا دی، ځکه چې قرآن دې لپاره نه نازل شوی چې تعویضونه ته اچوي، ګاډو ته به اچولی او څاروو ته. زه اکثر د ملګرو ته وایم زه هم داسې کار کوو، دا کوم چې وایي چې قرآن د تعویض جایز دی او د الله نوم پکې لیکلی، ما ته د خپل پلار نوم ووایه او د خپل نیکه نوم راته ووایه، زه یې لیکمه په یو کاغذ باندې، او بیا د دې میخې یا د دې غوا د لکۍ پورې ځوړندومه چې دا داسې ګرې شي. وبه مني څوک ما سره وی به چې تا ته زما نه پلار سپک ښکاري، زما نیکه چې ته د هغه نوم به دغسې لیکلی، نو تا ته د الله کلام دومره سپک ښکاري چې هغه دې څاروو ته اچولی او هغه دې ماشومانو ته اچولی، هغه په ګندګۍ کې ګرځي، او هغه دې ښځې ته او تا ته پروت دی، او تاسو به کوروالی کوئ، قسمه قسم حالات ته باندې راځي، او دسمات به کوئ، حاجت به کې پوره کوئ. نو د تعویضونه په هر حال کې